بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. د نن په درس کې غواړم تاسو سره په دې خبرې وکړم چې څنګه تاسو کولی شئ خپل د آوټلوک او یا هم د هاټ میل آی ډي ریکاوري آپشن یې چینج کړئ. ریکاوري آپشن یې موږ څه دپاره استعمالوو؟ که چیرې تاسو پام کړئ کله کله ستاسو د خپل ایمیل ادرس پاسورډ له یاده وځي او یا هم ستاسو ایمیل ادرس بل چاته لاس ته ورځي او هغه ستاسو د ایمیل ادرس پاسورډ چینج کوي او یا یې حک کوي. نو په داسې حالاتو کې تاسو کولی شئ خپل هغه ایمیل ادرس دوباره د ریکاوري آپشن د طریقه بیرته خپل لاس ته راوړئ. نو نن په دې باندې کار کوو چې څنګه تاسو کولی شئ خپل ایمیل ادرس کې ریکاوري آپشن اډ کړئ. او په ریکاوري آپشن کې مونږه عمدتر دوه شیان استعمالو، یا فون نمبر استعمالو او یا ایمیل ادرس استعمالو چې د هغه په واسطه باندې بیا مونږ کولی شو بیرته خپل د ایمیل ادرس پاسورډ چینج کړو، خپل ایمیل ادرس ته لاګین شو. نو د دې دپاره زه راځم بیا ګوګل کروم خلاصوم، راځم دلته outlook.com لیکم او انټر کوم. دن وروسته راځم ساین ان باندې کلیک کوم. په ساین ان باندې مې چې کله کلیک وکړو دلته خپل هغه ایمیل ادرس لیکم isifzada@outlook.com او نیکسټ باندې کلیک کوم او ورپسې خپل پاسورډ لیکم. که تاسو پام کړئ مونږ خپل پاسورډ مخکې درس کې چینج کړو، نو اوس وګورئ ما هغه پخوانی پاسورډ ولیکه، هغه یې وانغسته. نو زه څه کوم، خپل هغه نوی پاسورډ لیکم او کله چې زه خپل نوی پاسورډ ولیکم او ساین ان باندې کلیک کوم نو طبعا زه خپل آی ډي ته لاګین کیږم. اوس که چیرې موږ وغواړو چې خپل د آی ډي هغه که د آوټلوک او که د هاټ میل ریکاوري آپشنو کې تغییرات راوړو، هغه چینج کړو، نو دې دپاره بیا راځم دی پروفایل فوټو باندې کلیک کوم او مای اکاونټ ته راځم. کله چې تاسو په مای اکاونټ باندې کلیک وکړو موږ ته یو بله صفحه خلاصیږي او په دې صفحه کې زه راځم دغه اخري بخش چې په نوم د چیرې پروټیکټ یور اکاونټ دې باندې کلیک کوم او دلته اپډیټ باندې کلیک کوم او دا انتخابوم. دا چې انتخاب کو دلته زه راځم دغه دریم بخش چې د سکیورټي کنټاکټ انفارمیشن په نوم باندې یادیږي، دلته زه په اپډیټ مای انفارمیشن باندې کلیک کوم. دلته که تاسو وګورئ موږ سره مخکې زما یو نمبر اډ شوی دی او د دې په واسطه باندې فعلا زه کولی شم خپل دغه ایمیل ادرس ریکور کړم که چیرې مانه زما د ایمیل ادرس پاسورډ له یاده ووځي. که چیرې دا تاسو ریموف کوئ ریموف کولی هم شئ، او کوئ چې نه دا دې اډي یو بل نمبر زه هم اډ کوم، نو د هغه دپاره زه څه کوم، اډ سکیورټي انفو باندې کلیک کوم. چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړو دلته ما ته وایي چې وروره تاسو غواړئ چې د سکیورټي انفارمیشن کې چې کله ستاسو پاسورډ له یاده وځي موږ ستاسو وریفیکیشن په څه باندې وکړو، په فون نمبر باندې وکړو یا ایمیل ادرس باندې وکړو. یعنې مطلب مخکې ما تاسو ته ویلي چې تاسو خپل ایمیل ادرس په دوه طریقو باندې ریکور کولی شئ، یو فون نمبر دی یو ایمیل ادرس دی. زه ورته وایم چې فون نمبر هم اډ کوم او ایمیل ادرس هم اډ کوم. اول فون نمبر انتخابوم. فون نمبر هم چې انتخاب کړو دغه نه وروسته ما ته وایي چې تاسو کنټري چی ده، چون بای ډیفالټ زه افغانستان کې اوسېږم، افغانستان انتخاب شوی دی، دلته به خپل هغه فون نمبر اډ کړئ. زما دا نمبر اډ شوی دی خو دا بل نمبر اډ نه دی، زه دا دې پرې انتخابوم. بیا نیکسټ باندې کلیک کوم. چې کله مې نیکسټ باندې کلیک وکړو اوس ګورئ زما دې نمبر ته outlook.com ما ته یو کوډ رالیږي او دا کوډ راغی او دا کوډ به زه دلته انټر کوم. نو دا د ما دلته ولیکه 36555 دا کوډ دی او نیکسټ باندې مې کلیک وکړو. اوس دغه نه وروسته که تاسو وګورئ زما دا نمبر هم دلته اډ شو ما سره په سکیورټي سیټینګ کې په ریکاوري آپشن کې. یعنې زه هم د دې نمبر د طریق نه او هم د دې نمبر د طریق نه کولی شم خپل ایمیل ادرس بیرته ریکور کړم که چیرې زما د ایمیل ادرس پاسورډ ما نه د یاده وځي او یا یې هم څوک چینج کړي. بلکې چیرې وغواړم چې زه خپل ایمیل ادرس هم اډ کړم، پکې کیدای شي مانه دا نمبر یې ورکې شي، نو ایمیل ادرس ته زه لاسرسی ولرم. په هغسې حالاتو کې باید زه خپل ایمیل ادرس دلته اډ کړم. نو
زه څه کوم دلته راځم اډ سکیورټي انفارمیشن باندې بیا کلیک کوم او دې ځل باندې زه د ان الټرنیټیو ایمیل اډرس انتخابوم په ریکاوري آپشن کې او دلته ماته وایي چې ورور تاسو خپل هغه ایمیل اډرس ولیکئ نو زه په ایمیل اډرس کې څه کوم لیکم چې ai@gmail.com دا فرق نه کوي که د هاټ میل ایمیل اډرس لیکئ که د آوټلوک لیکئ او که د جیمیل لیکئ او که د یهو لیکئ فرق نه کوي هر یو ایمیل اډرس چې وایلډ یعنې صحیح ایمیل اډرس وي دغه نه وروسته نیکس باندې کلیک کوم چې کله تاسو نیکس باندې کلیک کړئ نو دغه مایکروسافټ کمپنۍ چې دی زمونږ دغه ایمیل ته یو کوډ لګي هغه کوډ لکه فون نمبر ته چې زمونږ لیږلی هغه به تاسو دلته انټر کوئ دغه نه وروسته به نیکس باندې کلیک کوئ زه څه کوم راځم دلته خپل جیمیل ادرس ته لاګین کېږم ګورم چې ما ته کوډ راغلی دی که نه دی راغلی نو دلته زه خپل دغه ایمیل ادرس اخلم ما په دې ایمیل ادرس باندې کلیک وکړو چې ما دغه ایمیل ادرس هلته اډ کړی دی او خپل دا پاسورډ دلته لیکم ورته دغه نه وروسته نیکس باندې کلیک کوم تر څو زه خپل جیمیل آی ډي ته لاګین شم نو دا د تاسو ګورئ چې ما پاسورډ ولیکه او زه خپل جیمیل آی ډي ته لاګین شم دلته اولین ایمیل چې ما ته راغلی دا د مایکروسافټ خواته نه راغلی دی او دلته ما ته ویلي چې وروره تاسو سکیورټي کوډ دا دی نو زه دغه سکیورټي کوډ یا کاپي کوم او یا هم دلته یې لیکم زه دلته مې کاپي مې کړ رایټ کلیک پیسټ باندې مې کلیک کړ هغه کوډ دلته راغی دغه نه وروسته زه نیکس باندې کلیک کوم نو چې کله مې نیکس باندې کلیک وکړو تاسو ګورئ چې زما ایمیل ادرس دلته هم اډ شو نو چې کوم زما د ایمیل ادرس څوک پاسورډ چینج کوي نو ما ته په دغه ایمیل ادرس باندې معلومات راځي چې وروره ستاسو ایمیل ادرس پاسورډ چا چینج کړی دی دا کار تاسو کړی دی که نه دی بل چا کړی دی که چیرې بل چا کړی تاسو به هماغه دقه لاګین کېږي خپل پاسورډ به چینج کوئ نو دا مونږ سره د outlook.com او یا هم د hotmail.com د ریکاوري آپشنو د چینج کولو طریقه